الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلاة و سلام رسته د مسلمان امیر اقتصادي قضایی او د بیرونی سیاست مسئولیتونه. د مسلمان امیر مسئولیت د اسلامي حکومت د بیت المال ساتنه، پاملرنه او پرې امانت لرونکي مسؤلین ټاکل دي. د شریعت له حکم سره سم به په خپل ځای کې خپلو مستحقینو ته ورکوي. د اسلامي حکومت امیر دا حق او صلاحیت نه لري چې بیت المال په خپلو خپلوانو توزیع کړي او د خپل خوښې سره سمې خپلو انډیوالانو او دوستانو ته وروویشي. د اسلامي حکومت د امیر حق په بیت المال کې د عامه وګړو د حقوقو په شان دی. د امیر د تنخواه اندازه به ملي شورا ټاکي او هغوی به دومره تعیینوي چې د ټولنې د متوسط فرد د ورځني لګښت په انډول وي. د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه تنخواه د میاشتې 80 درهمه وه. د امیر المؤمنین او خلیفه قضایی مسئولیت د قضایی نظام جوړول او هغو وګړو ته دغه دنده سپارل دي چې علمي، دینی او اجرائوي اهلیت ولري. په اسلام کې قضا خورا ستر منصب او لوی امانت ده. له همدې کبله په دې منصب هر څوک نشي ګمارل کېدی. د بیرونی پالیسۍ مسؤلیت د هېواد د بیرونی پالیسۍ جوړول او د نړۍ نورو حکومتونو سره د اړیکو درلودل دي. بیرونی پالیسي به د قرآن عظیم الشان او نبوي سنتو په رڼا کې تنظیمولی سي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.